بابا دی لرګي لاس کې رانیولي توړی دا زه کله روان یم په دې موټر سایکل باندې ښځو سره اکثر ماشوماني ځان پسې کېنولي په خدای قسم دی زما کله زړه وغواړي ډریور به ما ته چې مولوي صاحب څه پته لګي د دې خلقو به بل څه ذهن ته راشي زه هم چودم چې دا ماشومه او دا زنانه ما سره گاډي کې کېنوه او ته راپسې راځه ورو چې کوم ځای ستا ځای وي هلته ودرېږه خو چې دا ماشوم الله د باران نه او د یخنۍ نه بچ کړي دا همدردي راولئ ځان کې دا انسانیت دی دا کمال دی نن زه وایم زما پټکی په سر دی زه به دې سپین ږیرې ته ولې لاس ورکوم زه به د دې بوډا لاس ولې نیسم زه به د دې بوډۍ ښځې لاس ولې نیسم ماله به خلک وایي چې مولوي صاحب پردۍ زنانه ګاډي کې کېنې دا ټول خلق دې راته وایي چې مولوي صاحب تا په لاره کې پردۍ زنانه اوچته کړه دا ټوله دنیا دې وایي زما معامله د چا سره ده د چا سره ده دا همدردي به کوو انشاءالله برکت به دا راوځي چې چا همدردۍ شروع کړه ورکړی الله کمال ته رسولي زه هرې مدرسې ته لاړ شم زه یقین سره وایم زه هم دا زما مدرسه ده اگر چې ما پسې بلا خلق لګې دي زه هم خیر دی زه هرې مدرسې ته مې کچکول نیولی پرون د یو جومات افتتاح ته لاړم غازي کلیک قاضي کله ده که غازي کله ده پېښور کې پتنګ چوک کې لاړم هلته مې اعلان وکړو څو مشران راغلي مالرونو راځي دا جومات 3 کاله همداسې پروت دی بنیادونه یې داسې دي تاسې ته الله کورونه درکړي راځي دا جومات آباد کو په خدای قسم دی که دغه عمل مې الله قبول کړي دا ماته د زرو حجون نه بهتر دی انشاءالله خبره دا ده انسانیت دې ته نه وایي انسانیت نوم د دې دی چې ته د بل خیرخوا جوړ شي د دین ترجمه او تشریح دا ده چې ته د مظلوم امسا جوړ شي ته د مظلوم دپاره معاون جوړ شي عیسی علیه السلام په دې آیتونو کې راځي عیسی علیه السلام وایي څوک شته چې زما امداد وکړي څوک شته جواب راکوي څوک شته چې زما امداد وکړي دا چا ویلي الله اکبر عیسی علیه السلام وایي څوک شته چې زما امداد وکړي عزیزانو د عیسی علیه السلام خبره تا سو کسانو لبیک ویلو او الله غ کسانو تخکل نوم کی خودلو الله وی ویل حوارین یو ډله د بنی اسرائیلو دا ځکه الله فرمای فآمنت طائفة یوې ډلې ایمان راوړلو بله ډله په کفر پاتې شوله د ایمان والا ډله اعلان کوي اے عیسی علیه السلام موږ ستا امداد کوو رب مې د هغې خلقو خبره په ځمکه پرې نه ښودله عزیزانو په سینلاو نه شوله الله نن قرآن شریف کې چې زه را اړوم نو رب العالمین د هغه ځوانانو ذکر وکړلو چا چې د عیسی علیه السلام امداد او نصرت کړی نو اے نبی صحابه کرامو ته دې ووایه چې جهاد کوي د الله په لاره کې باموالکم په مالونو سره و انفسکم او په ځانونو سره د ځان جهاد افضل دی طالب جهاد کې یو داسې موقع په لاس راشي چې ته به د یو غیر دینه په کور باندې دننه شي دې کې به بوډۍ زنانه ناسته وي د کې به ماشومان ناست وي د کې به عزیزانو ته به په ماشوم باندې روب غورځی نه ټیم کم دی او زړه باندې یو خبره راله خو زه کومه یې خیر دی وی کم که نه ښه هسې مې دا دې پورې ویل ما ته یو چا ویل مولوي صاحب دا چې کوم خلک ناست ده بلا ټیم تیر شي ستړي کېږي څوک نه مالیره ماله چې کوم بیماران هم راشي نو هغوی کې د ایمان دومره جذبه راشي زما ته بیان کمال نه د هغوی د ایمان هغه جذبه وي ولوله وي هغوی تنګېږي نه هلکه تاسې به اوسئ چې مولوي صاحب دا د ښځې خبره خو دې وکړه خو دا په یو کور چې مجاهد ور دننه شي دا مجاهد به څه کوي دا مجاهد به شه به چاړه راو باسي او یو بابا به حلال کی بوډۍ ښځه به حلاله کی ځوان به حلال کی نه 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 زما د نبی صحابه د جهاد په میدان کې په یو یهودنې کورنۍ باندې زما د محبوب غازیان زما د محبوب پتنګان زما د محبوب غلامان الله اکبر او د هغې ډلې او د هغې جماعت مشري چا کوله علي المرتضی کوله کرم الله وجهه
عزیزانو چې کله دننه لاړه دغه کور نه یهودي په دیوال واوښتلو د یهودي دوه واړه بچیان دي دی بچیانو ترورو کو په جړا شلو علي شیر خدا میں ولیدل دې طرف ته یو بوډۍ زنانه پرته ده اوس ګیروي کوي علي شیر خدا میں ورته راغی ورته وی مورې و مورې ته ولې جاړې ورته وی یریږو د ستاسې نه اسې نه چې ما حلاله نه کوي بچي نو سمې حلال نه کوي مون خلا وارث پاتې شلو علي شیر خدا میں یو بچے په یو غیږ نیولی او بلې په بل غیږ کې نیولی دی دواړه یې د کور نه را بهر کړل اواز کوي ای یهودي ای یهودي دی خوا وګوره ما ته منډې مه وهه و یهودي منډې مه وهه ودرېږه وګوره ما ته یو لاس کې دی یو بچی دی بل لاس کې دی بل بچی دی که ایمان راوړي او که نه راوړي نو راشه د مور خدمت ته ودرېږه یهودي د هغې ځای نه خپې یبله را منډې وایي اے محمدیانو اے مجاہدینو اے تبلیغیانو اے عالمانو اورید اللہ نویرو کی دین نم د اسلام د مینی دے دین او اسلام نم د ترحم دے دین او اسلام صلی رحمی دا دین او اسلام یو بلزان تنزدی کول دی عزیزانو علی شیر خدا میں گوری دا سڑے را منڈی وخی چه کل راغی علی شیر خدا تی اویل اے علی کسد دین بعد چه پا یوغی کی دی زما بچے نیولے بلکی دی بل بچے نیولے دے کس اس ایمان نروڑم ز محمدی زان جوڑاول نغوارم نو زما دا پار پا اسلام کی سدی علی شیر خدا ورطویل لگران ازدی شاہ غیقی اونی والا ورطوی اسلام کی تعالی ردی وقت کی پا بل بانی دا رحم کولو موقع دا تو پخپل مور بانی رحمو کا وی بیا سزا خوب نہیں ماتا وی نا ورطوی یا علی مرتب علدننا کی گما چه ترسو می د جناب رسول اللہ پلاس بیعت کرے نوی ما بوز رسول اللہ مبارک تمی ورسو چه بیعتو کم ایمان روڑم التزی علی شیر خدا میں دیر جاری سرداری کونین ورطوی یا علی خکار پسی تلیوی اخکار دی روڑلو ورطوی د جون میں دیر خکارو نکڑی دی خو یا رسول اللہ د دی خکار برابر خکار ندے شوئے بیاوئی بیاوئی دا دنیا اولرزوی بیاوئی محبوب مبارک میزان ترانے اس کو علی تا سرخو کسرا روان دے اللہ اکبر اگر میں یوغی کی بچے نیولے بلغی کی بچے نیولے دوارا بچی راوستل محبوب خیمے تا مخی تکے ناستو محبوبہ ایمان روڑم دیر خدا ایمان روڑی او محبوبہ ایمان روڑم کمی خبری مجبور کری ایمان روڑو تا پس خود صحابہ در غلیو تو خود جنگ پا میدان کے گیری و یا رسول اللہ ما تا دا علی منی دا من راکڑا چه زدی دستا پا غلامانو کیو ادنا غلام جوڑ شما کردار علی سو کرل صلی رحمی کم نتیجہ روڑلا چه کل پاسی دو محبوبہ ایس واسمی نشتا ایس نرا سر ازغرشتا نرا سر ڈالشتا دا دو بچین میں یا رسول اللہ کستا دا صحابہ ڈال نہیں دا یو بچے با میں یو زانتا ڈال کی دا بل بچے با بل زانتا ڈال کی او یا رسول اللہ مور میں بوڑائی دا گری زبا دا جہاد میدان نا زبل خوانت لم زبا ڈارک تاثرت للم نبی علیہ السلام ورطویل منگ دا بچو نا دا ڈال کار ناخلو دا ڈال کارتے نا
ناخلو مجاهد بسنګ مجاهد چې سپنګیره علالای مجاهد بسنګ مجاهد شي چې ماشوم علالای مجاهد بسنګ مجاهد شي یاد ساتي رونو درخواست مې داده او دا زما بیان زر زر نیټ توخه جوړي چې دنیاي ووري که سبا مړم محبوب تبا کینم محبوبا استاد غلامانو یو غلامم حق می خاره کړو او د حق په نتیجه کې استاغه ترالم ان شاء الله اوس د شهادت نه ځکه نه یریږم چې باغ چې پوخ شي مالیار ته روان شي کې دې شي سمود بعد یا به ژوندیو پته لګینا موږ بزو مرګ زمونږ د پاره دی او موږ د مرګ د پاره یو تیار مو دی الله د ایمان نصیب وګرځي درخواست مې دادې رونو چې ایمان دین قرآن او سنت دا اخلاق غواړي سغواړي اخلاق غواړي دین د مینې نوم دی اسلام د مینې نوم دی په خدای قسم دی کما صحیح مطالعه وکړه تا وکړه ما ته اکثر زما د مدرسې مدرسین حضرات وي مولوي صاحب ته چې دا کم ځایونو کې سوالونه کې او جړاګانې کې جماعتونو ته مدرسو ته پرون د امام بخاري رحمت الله علیه په نوم جوړه مدرسه وه د هغې دستربندي وه د ښار په منځ کې کمزورې مدرسه غریبه مدرسه دعا مې ورته کوم مالورونو دا مدرسه آباده کړئ زه وایم چې دا علما دا طلبا دا زمونږ د حفاظت دیوالونه دي که دا وي دا کور محفوظ زما دا کور دی که دا بار دیوالې نه نو په لوښو کې به سپیم خلوئ ګیداران به م راځي هر څه به راځي خو چې دا دیوالې شته نو کور محفوظ دی زما دننه زنانه هغه پکې مستوره ناسته ده مقصد مې دا دی که طالبو که عالمو که د دین کردارو د دین کارو موږ او تاسې به محفوظ وو که علما نه طلبا نه د دعوت والا خلق نه د ذکر والا خلق نه د جهاد فی سبیل الله خلق نه نو عزیزانو دا دیوالونه به زموږ نه معنا زموږ بغیر مستوري و بیا نو علماو سره مینه به کوو جواب راکې کوو به انشاءالله مدرسو سره به کوو انشاءالله الله جل جلاله دی ستاسو زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي د آیاتونو ترجمه مبارکه تقریبا وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم الله وی دغه تاسو د پاره ډیر غوره تجارت دی ذالکم خیر لکم دا د ډیر غوره دی ان کنتم تعلمون کچیر د تاسو پویږي په دی باندې او پوی شوي نو بیا بل تجارت نه کوي نو الله جل جلاله دې زمونږ استاسي د ایمان تجارت نصیب کې ان شاء الله بل جمعه تک ژوندیو بیا به مزید خو بیان کو ان شاء الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزیزانو زمونږه د دې محلې والا زما ډېر غریبانان دي درونه اکرام امیر صاحب او د هغې رور محمد ناصر د هغوی والده صاحبه بل ورځ وفات شوي وه زما پروګرامونه یې جلسې وي بېګا مې ورسره وعده وکړم هلدواله به درځم ونه شو الله را کې بل پروګرام پیدا شو هغې ته لاړم نو تاسو هم دا درخواست لرو نو خیر دی ځکه جنازه کې نه یم نو په دې بزنیم چې زه تلی ملته ګنې زه پټي کرم یا زمینداري کوم او یا د چا په واده کې به یم نه ودونه مانه ټوله سمپاتي دي الله تاسو له ودونه در نصیب کړي خو بیانات وي څلور درې پرون زمونږ جلسې وي سبا د خیلي ورځ درې څلور پروګرام دي نو زه اوس ګارېږم نه لومبی خو مې درخواست دا چې ما نه خفه کېږئ ما ځکه دا کم کاربار کوم دی کې بس تاسې پوره ثواب میلاویږي او دویمه خبره دا درنو چې بعضې جنازو کې اکثر زما غیر حاضري هغه په دې وجه باندې چې ما د بیان ټیم ورکړی 2 میاشتې وړاندې او دا مې یاد ساتئ ګورئ چې موږ مولیان لاړ نه شو که نه الله اکبر ما خو تاسو ته خبره کړې وه د سواد د اکوړینې یو کسو یو مولانا صاحب نو هغې ما ته میسج رالېږلی و موبایل باندې چې مولا خدای در سره پوه شي ما زه اوس مې په خدای مو چې خوند وکړي نه زموږ د خلقو دا سوچ دی بیا مو دواره داسې خدای دې ووه نو موږ هم د دې نه یېرېږو او انشاءالله تاسو هم دا سوچ مه کوئ چې مولوي صاحب به جلسو ته ځي اول ته بلا پیسې راوړي ستاسې مولا څنګه چې تاسې انشاءالله اخلاص کوئ داسې به زه اخلاص کوم ما انشاءالله د مدرسې د جلسې نه جب کې پیسې نه دي راوړي دا یاد ساتئ ګورئ او د بینک اکاؤنټ مې نشته چې په هغه کې جمع کوم او ډریور را سره قسم ورته زمانه غیب کې ورکړي وته چې دله څوک پیسې په ګاډي کې په خطا کې ورکړي دی ور باندې څه کوي ورونو
الله دې هغه پیسې چې موږ له خلق راکوي الله دې هغه پیسې د هغوی په لاس په جومات کې ولګوي په مدرسه کې دې الله ولګوي خدای دې د هغوی په جوماتونو کې زموږ پیسې ولګوي الله دې د هغوی په مدرسو کې زموږ پیسې ولګوي ورکړې والا جوړ شي تمې والا مه جوړېږئ جمع کولو والا مه جوړېږئ تمې والا مه جوړېږئ لګولو والا جوړ شي تاسې ځان نه هغه چینه جوړه کوئ چې خپلم په خړوب او نورم په خړوب کې الله دې زمونږ مال اولاد قبول منظور او فرمایي دعا وکړي الہ العالمین الله زمونږ مدرسه ټول دینی مدارس الله آباد کی دعا وکړي زمونږ د دې اکرام امیر صاحب والدې صاحب تعالی مغفرت او فرمایي الله څومره مسلمانان وفات شوي دي د دې مدرسې معاونین او اراکین اوس نشته دې مدرسې سره مینه کړې اوس نشته نو منبر باندې بم دا خپل پلار یادو پلار سره به هغه خلق هم یادو چې کوم د دنیا نه تللی او د دې مدرسې خیر خواهانو الله په قبرونو انوار را اووري الله جنتونه نصیب کی الله چې کوم بیماران دي روغ صحت نصیب کی الله زمونږ مال اولاد قبول کی الله کریمه ډېر مرګرو دعا او درخواست کړي زمونږ ورور دې مرګره دې هغه بیمار دی محمد حسین نامی دا پېښور نه راځي هره جمعه او بیمار دی بچوي دعا درخواست کړي الله روغ صحت نصیب کی دارنګې زمونږ بعضې ملګري دي د دې مدرسې ډېر خیر خواهان دي او ډېر تعاون یې ورسره کړی خو اوس په یو امتحان کې ګیر دي او د هغوی بله لار نشته بغیر د دې نه چې موږ د هغوی دغه مشکلات الله ته وړاندې کو خدای زموږ د ټولو مرګرو مشکلات د غیبونه حل کی د جامعي مشکلات حل کی الله چې کوم مساجد دي مدارس دي او چاندیل ضرورت ته الله د غیبونه امداد فرمایي الله کریم زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی الله د قبر د عذاب نه مو ساتي دعا وغواړي موږ ته الله ایمان مو نصیب کی خدایا دا د فتنو دور دی ورځ کې نوې نوې فتنه په نوې نوې رنګ کې راځي الله موږ د فتنه ګرو نه وساتي الله موږ نم خدای فتنه صادره مکی موږ خو بل ته ویو چې خیال کوي یا الله اسنا خدایا چې د عبدالمتین د خلینا داسې کلمات لاړ شي چې فتنه کې خلق واقع شي نو زه بنده د الله یم انسانم خطا برانه کیږي سهو برانه کیږي نو سه به کمانه سهو وشوا علما دې ما کافر کینا هغه به زما سهو وي هغه به زما خطا وي هغه به د شریعت سره تعلق نه نو کما یو خبره خطا کې وکړه یو روایت رانه خطا کې پیښ شو یا داسې یو خبره وشوه چې باغې ستاسو زړونه ودرېدل د هغې معافي غواړم د هغې عفو راته کوئ زمونږ د حج یو ملګری د هغوی ورور څه موده وړاندې وفات شوی هغوی له دعا وکړئ شب قدر نه هغوی راغلي رب العالمین دی د هغې ورور سره زمونږ د ټولو مغفرت وفرمایي څومره بیماران دي رونو زما ورور لا علاج بیمار وګورې په تا زما دومره یقین دی ښه تاسې استاد په تا زمونږ یقین دی نه په تاسې زما یقین دی زما ورور لا علاج بیمارو زما لور ماشوم لا علاج بیمار وا په خدای قسم دی ستاسو دعاګانو روغ رمټ کړل الحمدلله تاسو ډېر لوی خلق یې الحمدلله وغواړئ ځان له دعا وغواړئ مالم دعا وغواړئ یا الله د دې مشکلات رفع کړي د دې بچي نیکان صالحان کړي الله زموږ د ټولو بیمارانو ته روغ صحت را نصیب کړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي اول منګ او بیا تاسې ټول ځکه قرض خطرناک شی دی رب العالمین الله زموږ مال اولاد قبول کړي الله زموږ د جامعه کې پاتې کارونه الله سر ته ورسه بس خدایا مدرسه هم ستا ده او عبدالمتین ګناهګار هم ستا دی که چاته مې ودرېم ستا خوښه ده او که د چا دروازو نه مې بچ ساتم ستا خوښه ده بس خدایا دا ستا په نورو جماعتونو کې خلقو ته سوال کوم که نه الله ستا د بندګانو مدرسو کې سوال کوم ستا د بندګانو مدرسو کې تا ته علم دی الله روټۍ نه خورم چې نسکم هغې ته سوال وکړم چې دې مولا ته دې مدرسې ته دې مدرس ته دې جومات ته چانده راوړي الله چې نور ځایونو کې زه غواړم الله د دې د غوښتن نه بغیر انتظام وکړه الله هر چا اجرې ته مو د دین د دعوت لپاره ورولې خو چاندې غوښتو ته مو ورولې الله یا الله هر چا موبایل رابطې کوي خدایا او ته ګوایې ربه ما ته بلا رابطې شوي الله ته اورې خدایا که د موبایل خبرې دي زما مقتدي به نه اوري خو ته خو یې اورې الله ما چانم دا تمه نه ده کړې چې ما ته پیسې را ولېږه خلک وایي څه در ولېږم ګړۍ در ولېږم دا در ولېږم زه ماله دعا را لېږه یا الله دا خوله د جامعې دپاره چاندې ته چاته کولو مکې الله او چې کومو کسانو ته مې ویلي دي یا الله هغوی را کړي انکار یې نه دی کړی زر مو ترې غوښتي لس زره یې را کړي په خدای قسم زر مې ته غوښتي لس زره یې را کړي یا الله
هغه چې زما خوله چا نه ده غورځولې او زما مشکل رفع کړي الله مشکلات رفع کړي د حیا او د عزت ژوند نصیب کړي کاروبار کې برکتونه واچي بچی محدثین کې الله د کاروبار هر طرف نه دروازې ورته کولو کې الله زمونږ دا مدرسه په خپل قوم آباد کړي دا قوم زمونږ مالدار کړي خدا سے مالدار کړي الله چې مدرسې له مخ شي مدرسې له توجه شي مدرسه آباد کړي الله د پاک مال خاوندان کړي ځکه حرام مال دی مدرسې ته نه راځي ګوره ها ډېر خلک دا وای مولوی صاحب والله سو ځله مې اراده کړې ده او پته لګي نه بس اسیز نه را رسیږي ما ته یو کس ویلي 2 لک روپۍ مې چاندا سو ځله اراده وکړه خو برابرېږي نه مال بس همداسې بې اراده ونه کې ګورې او دا اراده دی الله قبوله که مال بل ځای کې ولګوه ویل دا ولې مولوی صاحب مالداشي کې څه معامله شته سخیره پکې دی دا د نبی مدرسه ده دا د رحمت للعالمین مدرسه ده دا د ابوبکر صدیق د صداقت مرکز دی دا د عمر فاروق د عدالت مرکز دی دا د علی کرم الله وجهه د شجاعت مرکز دی او دا مې د عثمان ذوالنورین د حیا او د تقوا مرکز دی الله دیتا پاک پیسې انتظام وکا حلال پیسو انتظام وکا د نیکانو خلقو صدقه ورته قبول کا دیوالونه جوړ کا الله ساده دعا درنه غواړم دیوالونه جوړ کا د لنګر قرضې ختم کا تنخواګانې ختم کا الله نور کارونه سر ته ورسوه دا راغلي علما عوام او خواص الله په خپل ژوند سره زمون خوشاله کا د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا دا راغلي چې څومره میلمانه دي ما خو آخر کې په نظر پرېوتو زمونږ د بنونه شیخ الحدیث ولی کامل چا چې روزه کې یو ورځ کې روزانه قرآن شریف ختمي داسې بزرگان جامعې ته راځي الحمدلله محمدیه ته به ولې نه کامیابېږي تا کې به ولې اولیاء نه تیارېږي تا ته هغه خلق دعا غواړي چې د چا د سار نه تر د ماخستنه د قرآن ختمونه کوي په ورځ کې الحمدلله وای الحمدلله وای او دې ته غریب زمینداران خوبونه ګوري جامعې مبارک دي شه او اے د جامعې طالبان استاسو مبارک شه او اے خادمان استاسو مبارک شه او عبدالمتین استا بار بار مبارک شه الله زمونږ دا مدرسه الله د علم او د عرفان د دعوت او د ذکر د درس او تدریس الله د هر شعبې د دین اعلی مرکز وګرځي الله روان سمندر وګرځي الله دنیا ګډ ګډ ته اولیاء او محدثین فارغ کې الله دنیا ور باندې خیسته کې الله زمونږ د څومره اهل سنت والجماعت څومره مدارس ته الله د ټولو حفاظت فرمایي الله زمونږ د خانقاه حفاظت فرمایي الله د فتنګرو نه مو وساتي د مخلصینو کاملینو ملګری مو جوړ کې د چا بچینه صالح زامن ورکي اخلاص سره امین وای چا زامن نه الله صالح زامن ورکي الله د چا کور کې اختلافاتي اکثر د خزو د خاون جګړې دا بار خو چې ګور ډیر خوشاله او کور کې ته خدای خبري اده بابو د چپړاسي جګړې خدای د دې خزو د خاوندانو مینس کې د مینې او محبت فضا جوړه کې ما ته چاول مولوی صاحب نکاح کې دا دعا غواړي او جمعې غواړم مالولي وای شی و ډیر خطرناک دی بس دا جګړې دي کورونو کې تا ته څه پته لګي مالیر الحمدلله مونږ خو دوه درې خبرې کې تیز راتیزو کو یو بل نه دواره معافي مو غواړو استاد معاملې سخت دي د امیان ډیر سخت دي من بل چا سره کینه نه کو خزي سره کو نرونو خزو سره کینه مکوي خزلم درخواست کوم خاوندانو سره کینه مکوي بچو ته هم والدینو سره کینه مکوي یاره زما پلار په خبره نه پويږي نه ستا پلار ډېر پوه سړی دی که دا نه پوهېدلو نو ته به په ژمي کې په خټو کې لړه کړی وې نو د پلار قدر کوئ د مور قدر کوئ ښځې سره د مینې ژوند تېروئ او ښځو له ویم چې تاسې د خاوندانو سره د مینې ژوند تېروئ رب العالمین والدینو ته مې درخواست کوم خیر دی والدینو هغه وخت نه دی د اویس قرنی دور نه دی نن دا ډېر عجیبه دور دی ښه د کمپیوټر دور دی نو والدینو تاسو بچو سره مینه کوئ صله رحمي کوئ خدای زمونږ د ټولو په آخر وخت د ځنکدن کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله